تا مخکواله کاو یا په تا باندې چا په سلام کې مخکواله کاو نو ته په دې باندې پوه شه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث د وجه نه چې د کس کې تکبر نشته او چې کله مثلا یو کس سلام لاسکه چې دای مطالبه وستانه چې را ماته ته پاسه لکه ډیر د الویل خلک چې دا وی کوشش دای چې ماته سټین وشي او دار چې ما پس خلق راشي ما سمېلاو شي نو رسول الله فرمایي چې البادئ بالسلام بريء من الكبر په سلام کې وړاندې والے دا چې تا کاو او یا په تا باندې چا کاو نو بده پوه شي چې بده کې غرور نشته بده تکبر نشته نو دلته چې دا خلق چې دا د مؤمنانو سره نرم دي نو په هغه صفاتو کې یو دا ده چې وانهم لا یستكبرون دوی ځان لوی نه ګڼي او دی وجه چې کله انسان کې غرور راځي کله انسان کې تکبر راځي شیطان ډیر زیات کوشش کوي ډیر زیات چې ډیر خیر نه د انسان محروم کی کله یو قسم ذهن کله یو وسوسه کله بلا او د صحت او د غرور او د تکبر په غر باندې ودري چې بس دار چې بالکل دنیا هم تباہ کی او آخرت هم تباہ کی نو بس سوچ دا پکار دی چې کلم داسې یو اندازه سره جوړیږي د بل خبره په بدلېږي مثلا دار چې حق خبره منو دوته نه تیار نو بس سوچ دی دا وکی چې زما پیدا وخت د سره شي بس دا سوچ دی وکی چې زه پیدا د سره نو د دې هغه څومره غرور او هغه کم ارض سبه ختم شي زما پیدا وخت دا خو د هغه ګنده وبونه شوی دی چې هغه کله په بدن باندې او په کپړه باندې پریوځي نو بس سړی انسان په دې کې چې کله به دا صفایي کوم او کله به درې کوم او کله به صفا د دقه شیز نه د دې انسان پیدا وخت نو به د غرور څنګه کی دی به تکبر سره او د دې وجه نه چې خاکساری عاجزي نو دار چې به علم بیا پویا بیا هغه فهم چې څه ته ویل کېږي د الله انسان ته نصیب